د جنابت غسل مسله د صحابه کرامو په منځ کې راغله. یوې ډلې ویل چې غسل صرف په انټرکورس باندې فرض کیږي، یعنې په دخول باندې فرض کیږي او انزال شرط نه دی، یعنې واټر ډسچارج دا ضروري نه دی. دویمې ډلې دا ویلي چې دخول سره انزال هم شرط دی. دا خبره یې کوله. دا بحث تر ډېر اوږد حد پورې وچلېدو. اخیر دا چې عایشه رضی الله عنها تپوس وکړه، عایشه رضی الله عنها دا خبره وکړه، وی فرمایل رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختانه فقد وجب الغسل. کله چې د ښځې څلور اندامونو منځ کې کینی سړی او د سړي دا محل ختنه د ښځې د محل ختنې سره ولګي او دخول وشي، انټرکورس وشي، نو په دغه وخت کې غسل واجبېږي. نو مسله دا شوه چې صرف په انټرکورس باندې ښځې خاوند باندې غسل واجبېږي. دا مسله شوه. اگر که واټر ډسچارج ونی شي نو دا پکې شرط نه دی. غسل د څلورو حالاتو کې واجبېږي. دا یاد ساته، نو ستا ډېرې مسلې به په دې باندې حل. یو حال دا دی چې د جوش سره مني وتل، چې مني جوش کې انسان راشي او مني وځي د هغې نه، یعنې هغه په ویښه او که په خوب کې هغه مني وځي، نو په دې باندې غسل واجبېږي. او دویم په صحبت باندې، یعنې انټرکورس باندې، انټرکورس نه وروسته غسل واجبېږي. او دریم نمبر چې کوم دی هغه د حیض نه وروسته غسل کول دي، چې زنانه بیماري راشي او د هغې نه وروسته غسل کول دا واجبېږي. نمبر 4 په نفاس نه وروسته چې کومه وینه راځي او بیا د بچې وشي، د زنانه بچې پیدا شي او د هغې نه وروسته غسل کول دا واجبېږي. بعضې کسان دا تپوس کوي چې انټرنل چیک اپ سره که زنانه چېرته وکړي نو آیا په دې کې په زنانه باندې غسل واجبېږي که نه واجبېږي؟ نو نه واجبېږي په هغې باندې غسل، تر څو پورې چې د دې څلور کارونه پکې یو نه راغلی او یو پکې نه، نو په کوم چې مونږ ذکر کړه مخکې، نو په دې باندې غسل نه واجبېږي. بعضې کسان دا خبرې کوي دې مسلو کې دومره تفصیل ته ضرورت نه وي. څوک چې دا خبرې کوي دا نه پوهېږي. رسول صلی الله علیه وسلم دغه زنانو صفت کړی و د انصارو، یا څومره ښې ښځې دي، وایي د حیا په وجه باندې حیا د دې نه منع کوي چې د دین یاد کړي. نو دین یادول ضروري دي. پکار ده چې انسان په داسې وخت کې دین یاد کړي، ځکه ډېر وخت کې یو سړی نه پوهېږي او به غلط کار کوي، پته به ورته نه لګي. داسې حیا ته څه ضرورت دی چې هغه سړی د دین نه منع کړي، دین یادولو نه انسان منع کړي. ام سلیم رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه چې په زنانه باندې غسل شته دی کله چې هغې ته احتلام وشي؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي او کله چې هغه اوبه وګوري، یعنې مني وګوري. نو په دې خبره باندې ام سلیم رضی الله عنها وشرمېدله او دا خولې پټه کړه. دی وفرمایل چې آیا د ښځې مې احتلام کېږي؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي او بالکل کېږي. نو که انسان د خوب نه پس ډسچارج وویني او که هغې ته فیلینګ هم نه شوی، خو چې کله هغه اوبه وګوري نو دا په دغه وخت کې غسل به کوي، او غسل کول په دې باندې ضروري او لازمي دي. او که د خوب نه وروسته یا د خوب وګوري او هغه ته دا خوب هم ورته یاد دی، خو هغه اوبه ونه ګوري، مني ونه ګوري په کپړو باندې، نو بیا په دې باندې غسل کول په دغه وخت کې فرض نه دي او لازم نه دي. په دې باندې غسل کول بیا په دې خبره کې هیڅ شک ته ضرورت نشته دی، څو پورې چې دی فزیکلي یو څه شی ونه ګوري، یعنې مني ونه ګوري، نو په دغه وخت کې به په دې باندې غسل کول نشته دی.